الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. خاغلو درنو مسلمانانو خويندو ورونو اوریدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. د الله د رحمتونو د پیژندو په مسلسلو درسونو کې موږ دې ته رسیدلي وو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يرحم الله من لا يرحم الناس. نکی الله عز وجل رحم و مهربانی پر هغه چا چې هغه څوک د الله په مخلوق باندې رحم نکوي. د بخاری مسلم صحیح حدیث دی او دا مطلب تنه ولاړیږي کو موږ غواړو اولو به یې نه غواړو خامخا د الله نه غواړو رحمتونه د الله نو د هغې لاره دا ده که موږ د ځان د پاره د الله رحمت غواړو موږ باید د الله په مخلوق باندې ورحمیږو که هغه یتیم دی که فقیر دی که مریض دی که بې وزله دی که بل یو مجبور مسلمان دی د هغه په حال باندې ورحمیږو او د هغه د فقر او ناچارۍ نه سوء استفاده ونکو. لکه د صحابه کرامو په زمانه کې یو چا د مجبوریت نه اس خرڅاوه نو یو بل اخست مثلا هغه په 2 روپۍ ویو هغه ورته 4 روپۍ ورکړه چې ستا اس د دې نه اضافه ارزي. اوس چې په هیواد کې فقر او ناداري ده او خلک د خپلو کورونو توکي او د ذاتي استعمال شیان خرڅوي په ټیټه بیه باندې او په کم قیمت باندې خیر به په دې کې وي چې موږ په داسې بېوزلانو باندې ورحمیږو هغې ته یوه ګوله ډوډۍ ورکو یو ګیلاس اوبه ورته مهیا او تیارې کړو او هغه ته وویو چې دا سامانونه دې کور کې کېږده موږ به تاله ستا د رزق بندوبست راونیسو. نو که موږ د الله عز وجل په مخلوق باندې ورحمیږو د چا د ناچارۍ او بیچارۍ نه سوء استفاده ونکو یقینا الله عز وجل به زموږ په حال باندې رحمتونه نازل کړي. دا چې موږ ګورو چې موږ ټول یو شانې د مشکلاتو سره مخامخ یو وجه هم دا ده چې موږ د فرصتونو نه سوء استفاده کوو د بل چا د مجبوریت نه غلطه استفاده کوو نه ماړه شو او نه مو قناعت حاصل شو نه مو تنده ماته شوله. د دې واحد علت هم دغه دی چې بې انصافي هغه له موږ څخه صادریږي. که موږ د الله د مخلوق په وړاندې د انصاف لاره خپله کړه یقینا الله عز وجل په موږ باندې ورحمیږي. الله دې ټولو نه راضي شي. امین یا رب العالمین.